د کوثر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 108 سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده. 3 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ای پیغمبره مونږ تا ته د کوثر چینه درکړې ده نو ته د خپل همغه پروردګار لپاره لمونځ ادا کړه او قرباني وکړه. ستا همغه دښمن چې تا په کرغېړنو نومونو یادوي ابتر یعنی له هر خیر څخه پرېکړه شوی دی. لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في